شازیه اندېښمنه وه. نرګس ته یې وویل چې د کارخانې چارې له ګډوډۍ سره مخ دي. د همدې ګډوډۍ له امله هغه بیخي لالهانده ده او نه پوهېږي چې څه وکړي. اوس به بیا هم له شازیې څخه واورو چې د کارخانې لپاره یې څه پلان جوړ کړی او له کارګرو سره د څه شي په هکله مشوره کوي. ای خویندو، تاسو ته وایم دغه غلی شئ چې شازیه موږ ته کوم څه وایي. که رښتیا درته ووایم نن مې په کور کې دومره ډېر کار و چې څه ووایم، خو شازیه را باندې ضرور کړې وه چې دلته راشم. ما هم ټول کارونه پرېښودل او دا دې دلته راغلم. ښه دې وکړل. شازیه خورې ته د خپلې خبرې وکړه. ښه ده. ګورې ګرانه خویندو، تاسو د خیر اوسئ چې زما خبره مو په ځمکه ونه غورځوله او ټولې دلته راغلی. ولې به دې خبره په ځمکه اچوو؟ کور مو ودان. نن زه غواړم تاسو سره یوه خبره شریکه کړم. لکه ژر ووایه چې زموږ ټولو ورته سودا ده. که رښتیا ووایم د سودا او تشویش خبره ده. تاسو خپله وینئ او خبر یې چې د ربو جوړولو کار هغه څه چې زما زړه یې غواړي مخته نه ځي. ان تر دې پورې چې کریم دکاندار ماته د ولسوالۍ له بازاره زنګ وواهه چې د ربو خریداران ډیر دي، خو موږ د ربو بوتلونه بازار ته ونه شوی رسولی. وی دا خو دې رښتیا خبره وکړه. موږ او تاسو د ربو خرڅول یو ښه وخت له لاسه ورکړه. له ما سره دا اندېښنه ده چې که زموږ کار همداسې پر مخ لاړ شي نو ټول خریداران به له لاسه ورکړو او کار به مو په ټپه ودرېږي. شازیه خورې ته ښه وایې، خو په هغه مسله کې د کارګرانو ګناه نه وه. هغه ستا کار و چې مخکې له مخکې د یو کس ورته پیدا کړی وای چې د رب بوتلونه یې بازار ته وړي وای. غوټې خورې، زه خپله ملامتیا منم، خو اوس دا ضروره ده چې یو کس دې کار دپاره ونیسو چې بیا داسې ستونزې سره مخ نه شو. که کس غواړي بیا زما خاوند لالباز ونیسه. هغه تجربه کاره بنیادم دی. هر وخت د نورو کلیوالو د ځمکو او پټیو حاصلات د بازار دکاندارانو ته وړي. هغه خو وړیا دا کار نه کوي. که زما منې یوه تنخواه ورته وټاکه، بیا به هغه په وخت خپل کار سرته رسوي. سمه ده، تنخواه ورکوم، خو د ربو خرڅولو نه وروسته. ښه ده چې شازیې خورې، په دې کار کې به دوه ګټې وکړو. هم به رب خرڅ شي او هم به لالباز یو څو افغانۍ وګټي. بله خبره ده چې موږ او تاسو وروسته له دې باید ډېر کار وکړو او ډېر ښه روب جوړ کړو او په وخت یې بازار ته ولیږو. بیا به معلوم شي چې نتیجه یې څه راوځي. سرورخانه له ولایته ستړی مه شي. شکر چې له ولایته په خیر راغلی. مه خوارېږه بابا اسلمه، راځه راځه کښېنه دلته. ښه ده. څنګه شو کوم کار پسې چې ولایت ته تللی وې هغه سر ته ورسېد او که څنګه؟ د الله پاک مهرباني ده، کار مې وشو. اوس ته ووایه چې په ژرنده کې څه خبرې دي؟ ژرنده کې خیر خیرت دی، کاروبار ډېر ښه روان دی. نامې خدای دې وي د کلیوالو کندوان له غلې دانې ډک دي. هر یو په غره د غنمو بوجۍ رابار کړي وي او ژرندې ته یې راوړي. د ژرندې مزد به دې ټول کړی وي. د ولایت له تګه لا ډېر د مخه در سره پاتې دی. ما خو د مزد پیسې راوړې وې. کله دې راوړې وې چې له ما نه هېرې دي؟ لا خو دومره هم زوړ نه یم چې مازغه مې له کاره لوېدلې وي او یا دې هېرجن شوی اوس. نه نه، د زړه خبره نه ده خان صاحب. مطلب مې دا نه و. په ځوانۍ دې نور هم برکت شه. لا تر اوسه زړښت ستا په څنګ نه ګرځي. نو بیا خو دې مطلب ووایه. دې ته حیران شوم خان صاحب چې څنګه تا ته نه دي درکې شوي. ښه پوه شوم. زه خیر داسې وبوله چې راورسېدې. هغه څنګه خان صاحب؟ هغه دا چې خامخا دې یا زما خوره مې دې ته ورکړي دي او یا زما کور ودانې ګلالۍ ته. له هغو به هېرې وي. خیر دی ارامه یې کړي. سرور خانه هغوی ته مې نه دي ورکړي. ما ټولې پیسې نظر ته ورکړي دي. زه حیران شوم چې څنګه ته پې نه یې خبر. هغه ته دې ولې ورکولې؟ یو ورځ دلته حجرې ته راغلم. ما ویل چې ته په سفري د کور احوال واخلم. لیدل مې چې ناظر ستا په کټ ډډه لګولې وه او پیسې یې رانه وغوښتې. خوشې دې هغه ته ورکړي دي؟ ما نه ورکولې، خو هغه ډېر راته ټینګ شو. ویلې چې تا ورته ویلي دي چې پیسې ترې واخله. زه خیر کومه خبره نه ده، خو زه به ډېر زر له ناظره د پیسو پوښتنه کوم چې څه یې کړې.
کړه. څوک یې؟ الله زه یې پلوشه ولې دروازه نه خلاصوې؟ دا د خلاصوم یې. وی پلوشې ته ستړې مشې. خیر یوسې عقلې ته ستړې مشې. راځه کور ته. کور ته نه درځم، بیرته ژر ځم. الله ولې نه راځې؟ راځه که نه یو ساعت به سره کینو، کیسې به سره وکړو. وی لاس مې خوشې که، مه مې کش کوه. بیا خو ووایه چې ولې نه راځې؟ مور مې ویل چې ژر بیرته کور ته راشه، هغه بې پریشانه کېږي. نو څه ته راغلې؟ عقلې زما سره تشویش و، تا ویلي وو چې پرچه باسې. ښه دې پوښتنې ته راغلې؟ هو اوس ووایه چې نمرې دې څنګه شوې؟ پلار مې را سره ښوونځي ته لاړ، زما پرچه یې وایستله، زما نمرې غلطې شوې وې. څه غلطې شوې وې؟ هو زما په پرچه کې د پوښتنو ځوابونه سم وو. وی نو بیا څنګه یې په پرچه کې درته د مشروطې نمرې لیکلې وې؟ شقه غلطه شوې وه، په پرچه کې ښوونکي خوارکۍ سمې نمرې رسولې وې، خو په شقه کې غلطې رسېدلې وې. ښه نو په دې حساب ته هم کامیابه شوې؟ هو شکر کامیابه شوم. زه حیرانه وم چې ته دومره لایقه یې او نمرې دې د مشروطې وړې دي. ځه ډېر ښه وشه چې کامیابه شوې. خیر اوسې پلوشې چې زما پوښتنې ته ان کور ته راغلې. اوکې ته صبر شې، دغه یو بل میخم دلته ټک وهل چې بیا زر نه شکېدل. خیر یوسې همداسې ښه کلک که. اوکې زه هم همدغه لپاره ویل. ودرېږه چې زه مرسته در سره وکړم. نو ژوندی اوسئ، ستا مرسته اړتیا نه لرل. ولې څه خبر ده ګل خانه چې داسې په غوسه دې ځواب راکړ؟ زه خامخا غوسه نرګس، پاپا مې امر کول چې نور له چا نه مرسته نه غوښتل، خپل کار په خپله کول. ولې مرسته کول خو څه ګناه نه ده، چې خان کاکا به تا ته ولې داسې ویلي وي؟ ګناه او ثواب پسې نه ګرځېدل، بس دا مې د پلار امر. ارومرو کومه خبره خو شته، هسې نه دي درته ویلي؟ بله خبر نه نرګس، هغه ورځ العادات له ما سره د واورې په پاکولو کې مرسته کول، بیا پاپا ما باندې په غوسه کېدل چې تا ولې په العادات لاره پاکول. ښه د خان کاکا په مطلب زه اوس پوه شوم چې ولې په تا باندې په غوسه شوی. ښه څنګه؟ هغه داسې چې العادات خو څو وخته مخکې خپل پلار د شکیبا په مرکه رالیږلی و. اوکې د هغې خبرې زم خبر، نو پرابلم، مرکه لیکل خو کوم ګناه نه، هغه خبر ډېر وختي تېرېدل. دا خو کلی دی، د همدغه لپاره اوس د خان کاکا العادات نه خوښېږي چې راشي بیا نه تا سره مرسته وکړي. زما پاپا ډېر غلط فکر کول، العادات زما انډیوال، هغه د دې لپاره ما سره مرسته کول چې زه د واورو پاکولو ستړی کول، بل دا چې هغه که خپل پلار په مرکه رالیږل دا کوم بد کار نه. کاشکې هر څوک تا غوندې فکر ولري، ټول ستا په شان نه دي ګل خانه. دلته خلک وړو خبرو ته غوټه ورکي، بیا یې کلونه شاربي. اوس به دا لرګي داسې مات کړم لرې د له مخې لکه چې د ګګړو په شان ور واخلي. ناظره یوه شیبه دا لرګي ماتول پرېږده چې څو خبرې در سره لرم. په سترګو خان صاحب تا د دې ورشي دغه د امر وکړه، زه لکه د ولسوالۍ عسکر تیارسی درته ولاړ یم. ضرور نه ده چې تیارسی راته درېږي، هغه کار وکړه چې زه درته وایم. تا د دې ورشي خان ناظرګل لکه تړلی چرګ داسې دی، ستا امر خو ما په سر سترګو په ځای کړی، که کوم شی رانه پاتې وي خان صاحب دغه ده، زما دواړه غوږونه راته غوڅ کړه. د غوڅېدو په ځای ستا غوږونه باید پاک شي، ځکه چې د چا خبره سمه نه اورې. څنګه خان صاحب لرې له مخې په مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا دی چې پرته له خپل کاره ولې د نورو په کارو کې غرض کوې چې بیا ټول خلک درنه خپوي. نه خان صاحب تا ته دې ویل شي د هېچا په کار کې مې غرض نه دی کړی، ته چې په کلي کې نه وي ځینو کسانو داسې کارونه کول چې څه درته ووایم. دروغ مه وایه ناظره، پرته له تا هېڅوک بې ځایه کارونه نه کوي. څنګه یې نه کوي خان صاحب، ته خبر یې لرې د له مخې هغه ورځ ستا په ځای زه د کلي شورا د مجلس لپاره ورغلم، خو تا د دې ویل شي اجازه یې راته را نه کړله او پرته له ما یې مجلس وکړو. نو تا ته چا ویلي چې ته شورا ته لاړ شه؟ ولې خان صاحب لرې د مخې خو تا راته ویلي وه چې زه ولایت ته ځم او ته به په هر څه پام کوې.
ما خو تا ته د کور کارونه ویلي وو نه دا چې ته زما په ځای شورا ته لاړ شې زه هېڅ پوه نه شوم ما ویل چې بېخانه کله لکه بې سرپوښه دیګ داسې وي هسې نه چې څوک رانی ونه کړي لږ د له مخې غلی شه ډېرې خبرې مه کوه تا خپل ټول عمر همداسې په بې ځایه کارونو تېر کړ ما وبخه خان صاحب نور به هېڅ داسې کار ونه کړم چې تاسو په غوسه شئ اوس دا خبرې پرېږده هله هغه د زرندې مزد چې بابا اسلم درکړی رای کړه چې زما پیسې پکار دي هغه پیسې خو اوس نقدې راسره نشته تا له دې ویل شي یو چا ته مې امانت ورکړي چې راته یې وساتي بیا یې درته راوړم خان صاحب